بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پښتو متلو او د پښتو چینل د پښتو علم سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. څنګه چې مخکې مونږ په متلو خبرې کړې دي، زمونږ د پښتو متل د اسلام سره ګهره تعلق ساتي. نو دا یو متل دی، وی حیا نیم ایمان دی. واقعي چې حیا نیم ایمان دی. رسول الله سلام فرمایي چې د ایمان شپېته حصې دي او پای کې یوه حصه حیا ده. زه تاسو ته په حیا باندې یو درې خاص قسمونه بیانوم. په هغې کې یو قسم د الله نه حیا کول دي، او دویم نمبر د خپل ضمیر نه حیا کول دي، او دریم نمبر د مخلوق نه حیا کول دي. الله تعالی وایي چې زه ستاسو دوه صفات ډېر خوښوم. پای کې یو برداشت دی او یو حیا ده. برداشت مطلب که ته یو انسان سره نیکي کې یا یتیمانو سره منډه تړله ده، یا خپل ګوان غریب سره منډه تړله ده او د هغې بوج تا په سر اخیستی، د هغې تکلیف برداشت کول الله دا ډېر خوښوي. او دویم نمبر حیا ده. موږ په حیا خبره کوو. د الله نه حیا کول، که ته چېرې یو ګناه کې، بد رد کې، غلطې کې او یو ظلم کې او د اسلام خلاف څه داسې عمل کې، ته په هغې کې دا په زړه کې وی چې ما الله ویني او زه د الله نه حیا کوم، او په دغه وجه ته هغه ګناه ترک کړې، نو دا عمل ستا د نیکۍ عمل دی او الله تعالی ته ډېر خوښ عمل دی. بله د خپل ضمیر نه که ستا په زړه کې چې څه وي، نو هغه خو تا ته پته ده او ستا ضمیر ته پته ده. اکثر ضمیر انسان ته خامخا دا یو مخکې کوي چې دا یو غلط کار دی او دا مه کوه. نو که چېرې دا انسان په دې ضمیر باندې عمل وکړي او د دې ضمیر نه حیا وکړي او دا غلط کاره ګناه نه فریض وکړي، نو دا کامیاب دی. دریم نمبر د مخلوق نه حیا کول. چا سره بد کول غواړي، یا چا پسې دروغ ویل غواړي، یا چا سره دوکه کول غواړي، او په هغې کې تا ته دا خبره مخکې شي چې د دې مخلوق نه حیا کول پکار دي، او ته چېرته ګناه کې او په ګناه کې د مخلوق نه حیا کې، نو دا ستا ډېر نیک عمل دی او الله ته دا ډېر خوښ دی. نو ظاهره شوه حیا د نیم ایمان حصه ده. بل یو متل دی، وی عمل د لارې مل. واقعي خبره ده چې ته څه کې، د هغې انجام به تا ته رسي. که ته نیک کار کې، نو تا ته به د نیکۍ انجام رسي، او که ته بد کار کې، نو تا ته به د بدو انجام رسي. معلومه دا شوه چې عمل د غشي په شان دی. څنګه چې غشی د تیر نه وځي او واپس نه راځي، دغسې چې ته کوم عمل وکړې، نو هغه واپس نه راځي. موږ ته خو د ګنټو یا د ورځو یا د کال حساب نه دی معلوم، خو الله سره زمونږ د منټونو او د سکندونو حساب معلوم دی. لکه رسول الله وسلم فرمایي، نیکي نه زړېږي او ګناه نه هېرېږي. نو زما عزتمندو، هر عمل حساب کتاب شته. مونږ له پکار دی چې مونږ په هغې عمل وکړو، چې مونږ نیک عملونه وکړو د الله د حکمونو مطابق او د حدیثو په مطابق باندې. د نیک عمل به مونږ ته د نیکې صله میلاویږي او د بدو به مونږ ته د بدو صله میلاویږي. که ته کم نیک کار وکړې، د هغې اجر الله سره دی، او که ته بد کار وکړې، د هغې ذمېوار مونږ په خپلې، نو د هغې سزا هم الله سره ده. زمونږ کوشش دی چې مونږ په دې متلو باندې عمل وکړو. دا بلکل د اسلام سره ګهره تعلق ساتي، د اسلام مطابق دي. دقسې الله او نبي مونږ ته وایي چې د هر عمل صله میلاویږي، که هغه د نیکو د نیکو او که د بدوی نه د بد. نو زما عزتمندو، الله پاک په ښه کارونو خوشحالیږي. زمونږ د دې مشرانو خبرې که تاسو واورئ، نو واقعي چې دا یو نیکان خلک وو،
او دا نیک خبرې مونږ ته پرېښي دي. ډېرې متلې خو اکثر په واقعاتو جوړې دي. دا کمې متلې چې زه تاسو ته پیش کوم نو دا متلې مونږ ته د نصیحت په طور پرېښي دي او مونږ له پکار دا دي چې په دې باندې مونږ عمل وکړو. انشاءالله زمونږ به د دې دنیا ژوند به هم ښایسته وي او د آخرت ژوند به هم ښایسته وي. مونږ به بیا نیکسټ ویډیو کې د یو دوه متلو سره راځو، په هغې کې به د اسلام او د حدیث روشنۍ اچو. نو اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. د خدای په امان.